زما د خوا نه وارخطا لاړه او دا ځل ښکاري په رښتیا لاړه چې په کویدن باندې خبر شو زما شنه له خندا شو او په شا لاړه. مونږه هسې ځان تړلی دی ادب ته، یعنې ګټې بې ادبو خلکو وکړي. افغانان یو بس ته ستونزو له پیدا یو که مزید یې د عربو خلکو وکړي. چې کوم خوا ته یې وړمه د ازغو په څوک ولګي، د ګلو یارانې مې کړې سورۍ د ګوتو څوکې. ما ورځې د نیستۍ څه پېژندلې چې هستي وه، یخودې به مې توکې په مستۍ د ګوتو څوکې. عاشق نه دی په زړه کې چې دردونه د چا نه وي، اعتبار په هغو مه کړه چې لوظونه د چا نه وي. بهار چې کله راشي د چمن ګلونه پړق شي، خو خزان چې راشي بیا هغه ګلونه د چا نه وي. او د دې دنیا مثال دی د یو سرای که پوهېږې، د دې دنیا مثال دی د یو سرای که پوهېږې، همیشه اوسېدلي شته سرایونه د چا نه وي. بیا دنګ دنګ محلونه ماڼۍ جوړوي صله، یو ځل به پاتې کېږي محلونه د چا نه وي. او سړالي ته خو قسمت ګورې د لاس بلې کې روکې، سړالي ته خو قسمت ګورې د لاس بلې کې روکې، قسمت د هغو شته چې لاسونه د چا نه وي. او شاعره ګل لخمانه یا شاعر مه وایه ځان ته، یا جوړ کړه خو چې دا رنګې شعرونه د چا نه وي. ډېر ښه دی. کله چې د هجر په اور ووته کامله شوه، مینه مې په در کې د سلام هله قابله شوه. زړه مې ډېر څه غواړي خو د شرمه په خوله نه راځي، دا خپله حیا زما د هر ارمان قاتله شوه. بیا به چاله داسې په اسانه زړه ور نه کړمه، ستا مینه کې دومره تجربه راته حاصله شوه. زه خو سپرلي ستا د خندېدو دپاره غواړمه، دا د ارمان ګل د رېجېدو دپاره غواړمه. بیا به هم پتري ساحل په خپل ټوټې ټوټې کچکول، خیر د پښتنو نه د پښتو دپاره غواړمه. د چړو زخم نه پټۍ د ترکمان دارو شي، د اعتبار زخم دی دا په دوا جوړېږي. او مړه ابلیس او پرهیز کې دومره فرق نشته، بعضې رئیس چې شي ابلیس دې خامخا جوړېږي. ډېر ښه. او یا فیصده خلک به بې غوږو ګرځېدو که کارغې له د باز غوندې وزر ورکړی وی. دنیا که تماشه نه وه خو بیا به تماشه وه چې خر له دې د دې خوی سره ښکر ورکړی وی. محبت هم د دې ښکلو په پیسو دی، دا زموږ تندی په کاڼو د ویشتو دی. خدایه پاکه دوران زر تېر کړې د ښکلو، حال زموږ د خوارانو د کتو دی. د خانانو بازار بیا دی لګېدلی، غریب سړي عزت پکې په سو دی.